زموږ په داخلي او خارجي سیاست کې دوستي او دشمني د اسلامي شریعت د لارښوونو له مخې ده. نظر به آیات صریح قرآن کریم، احادیث مبارکه، فیصله و فتوای هزاران تن از علمای کرام، هر گونه حرکت نظامی بر علیه نظام اسلامی بغاوت شمرده می شود و هر آن کسی که بر علیه نظام اسلامی بغاوت کند، مجاهدین ما متحد هستند که آنها را از بین ببرند. د افغانستان د اسلامي امارت امنیتي کمیسیون له خپلو ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مننه کوي چې د اسلامي شرعي نظام د راوستلو، ساتلو او د ګرانو هیوادوالو ته د ډاډمن امنیت د تامین په برخه کې یې له هیڅ ډول ستړیا او سرښندنې څخه دریغ نه دی کړی. تاسې زموږ اتلان یاست. تاسې ټول اسلامي امت او مجاهد ولس ته ویاړ ور په برخه کړ. موږ پر تاسې ویاړو. الله دې تل تاسې ژوندي او سرلوړي لري. موږ د امنیت د ټینګښت په برخه کې د خپل مجاهد ولس له همکارۍ څخه مننه کوو او ستایو یې او ترې غواړو چې د ناوړه امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه له خپلو امنیتي ځواکونو سره لا ډېره مرسته وکړي او خپل شرعي او ملي مسئولیت ادا کړي. نیروهای امنیتی در تمام نقاط کشور به دشمن فرصت هیچ گونه تحرک را نمیدهند. افغانستان د شلو ولایتونو او 90 ولسوالیو له لارې د شپږو هیوادونو سره سرحد او له فرضي کرښې سره سریښ دی. په 30 کمپونو کې شاوخوا 3 کنډکونه، 108 بیزونه او 600 پوستې له ټولو امکاناتو، وسایلو او تجهیزاتو سره د امنیتي ننګونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په مناسبو او مورد نظر سیمو کې فعالي او جوړې شوي دي. د دې اقداماتو په برکت زموږ رسمي او غیر رسمي پولې تر ډیره بریده خوندي شوي دي.